أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په دې آیتونو کې د الله رب العالمین د خپل قدرت مظاهر او د هغې نمونې ذکر کوي او د هغې سره سره الله رب العالمین خپل تعارف هم کوي او د بندګۍ دپاره دلایل هم الله رب العالمین ذکر کوي چې د الله رب العالمین بندګي به تاسو ولې کوئ. نو اولنی دلیل دا دی چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه خالق د اسمانونو او د ځمکو دی. د ځمکې او د اسمان پیدایش او د هغې تخلیق د الله رب العالمین کړی دی او په څومره وخت کې کړ دی نو په مقدار د 6 ورځو باندې کړ دی. بیا الله رب العالمین مستوی شو په عرش باندې. څنګه استوا یې وکړه؟ امام مالک رحمه الله فرمایي چې استوا د عرش باندې چې الله رب العالمین په عرش باندې دی نو دا خو د قرآن کریم نه ثابته ده، خو څنګه موجود دی نو د دې کیفیت هغه مجهول دی چې الله رب العالمین په کم کیفیت کې دی او په کم هیئت کې دی او بیا په دې باندې ایمان راوړل هغه واجب دي. او درېمه خبره امام مالک رحمه الله کړ دی چې د دې متعلق سوالات کول چې الله رب العالمین په عرش باندې دی نو څنګه دی، ناست دی کم ناست دی، په کم هیئت او کیفیت کې دی، نو دا چونکې د انسان د سمجھ او د عقل نه ماورا خبره ده. نو امام مالک رحمه الله فرمایي چې د دې متعلق سوال کول او د دې متعلق تحقیق کول دا بدعت دی او د انسان دپاره دا د گمراهۍ سبب دی. څلورمه خبر الله رب العالمین دا کړ دی چې ګوره خالق د اسمانونو هم زیمه او د ځمکه او اسمان ما په 6 ورځو کې پیدا کړ دي او زه په عرش مالک یم. مخکې په سورې توبه په آخرنۍ آیت کې هم دا خبره تېره شوه. نو د کائناتو نظام چلوونکی هم زیمه. داسې نه ده لکه څنګه چې د یونان فلاسفه وایي چې الله رب العالمین دا کائنات پیدا کړو نو بیا ملایکو ته وسپارو یا عقول عشرو ته وسپارو یا مختلف عقاید هغه په دغه کې موجود دي چې دغه څیزونو ته هغوی وسپارو که الله رب العالمین ته په آرام باندې کېناستو. نو الله رب العالمین دا کائنات پیدا کړ دی، د کائناتو مدبر او منتظم دا الله رب العالمین دی. مسلسل د کائنات کې چې څه کېږي نو دا د الله رب العالمین په نگرانۍ کې او د الله رب العالمین په امر او په حکم باندې کېږي او د الله رب العالمین مخې ته څوک سفارش نشي کولی مګر دا چې الله رب العالمین هغه له اجازت ورکړي. دغه الله رب العالمین ستاسو رب دی نو لهذا تاسو د ده بندګي وکړئ او نصیحت قبول کړئ. دغه رب ته به تاسو واپس کېږئ، دی به حساب کتاب ستاسو سره کوي او دا الله رب العالمین یو وعده کړې ده چې تاسو به خامخا واپس کېږئ. دا حق وعده ده، د دې نه انسان تېښته نشي کولی. الله رب العالمین اول ځل پیدا کوونکی هم دی او دویم ځل چې انسانیت الله رب العالمین پیدا کوي نو دا به هم صرف الله رب العالمین پیدا کوي، بل څوک نشي پیدا کولی. اوس د انسان په ذهن کې دا سوال راوچتېږي چې اول ځل الله رب العالمین د انسانان پیدا کړو نو په دویم ځل باندې ولې پیدا کړي؟ نو الله رب العالمین د هغې وجه ذکر کړي د دې دپاره چې الله رب العالمین بدله ورکړي مؤمنانو ته او هغه خلکو ته چې هغوی عمل صالح ورکړ دی په حقیقي انصاف سره. څومره ذره برابر چې د عمل کړ دی د هغې بدله به الله رب العالمین درله خامخا درکړي. او هغه خلک چې هغوی کفر کړ دی د هغوی دپاره سکاک دی د هغه ګرمو اوبو نه او د هغه عذاب نه چې هغه دردونکی دی. او وجه د عذاب دا ده چې دوی کفر کوو د الله رب العالمین په نعمتونو باندې او د الله رب العالمین په قدرت باندې. د دې وجه الله رب العالمین به ورله په آخرت کې سزا ورکړي. ان ربکم الله، یقینا رب ستاسو الله رب العالمین دی، ستاسو تربیت کوونکی، پرورش کوونکی، رزق در کوونکی، نگرانی کوونکی. د رب کې دا ټولې معنی پرتی دي. الله رب العالمین دی الذي هغه الله رب العالمین خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه
فی ستة ایام په مقدار د شپږ ورځو کې. دا د انسان د فهم او د سمج دپاره الله رب العالمین دغه جمله استعمال کړې ده. ثم استوى علی العرش، بیا مستوی شو په عرش باندې، استوا یې وکړه په عرش باندې. استوا په عربی لغت کې ویل کېږي برابرېدو ده او ناستې ته. یدبر الامر، د کائناتو انتظام کوونکی دی، د کائناتو تدبیر کوونکی دی. په سورة الاعراف کې الله رب العالمین د دې تذکره کړ د په دوو جملو کې چې الا له الخلق والامر، خبردار خالق هم الله رب العالمین دی، نو آمر او حاکم هم الله رب العالمین دی. ما من شفیع، نشتر سفارش کوونکی، الا من بعد اذنه، مگر که څوک سفارش کوي نو پس د الله رب العالمین د حکم نه به کوي. ذالکم الله، دغه الله دی، ربکم چې ستاسو رب دی، فاعبدوه، نو د بندگی وکئ. افلا تذکرون، ای تاسو نصیحت نه قبلوئ. الیه مرجعکم جمیعا، دغه الله رب العالمین ته به واپس کېږئ تاسو ټول په ټول باندې. وعد الله حقا، د واپسۍ د واده چې د حق واده ده او برحق واده ده، د دې نه څوک تېښته نشي کولی. انه یقینا شاندار چې الله رب العالمین یبدأ الخلق، ابتدایي طور باندې الله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړ دی په اولنی ځل باندې. ثم یعیده، دوباره د اعاده د خلق چې ورته ویل کېږي، دوباره دا پیدا کول دا به الله رب العالمین کوي. ولې به یې کوي؟ لیجزي الذین، د دې دپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین هغه خلکو له آمنو چې هغوی ایمان راوړ دی، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال یې کړي دي، بالقسط، په حقیقي انصاف سره. قرآن کریم کې دوه الفاظ استعمالیږي، یو عدل او یو قسط. عدل چې دی نو دا قانوني انصاف ته ویل کېږي چې قانوني تقاضې د پوره شي، ګواهان پیش کړي شي، یا مجرم په هغې باندې اقرار وکړي او هغه ته سزا ورکړی شي، هغه په حقیقت کې مجرم وي او که نه وي، نو دغې ته عدل ویل کېږي چې قانوني تقاضې پوره شي. او قسط هغه عدل ته ویل کېږي چې هغه حقیقي عدل وي، چې د چا حق وي هغه ته هماغه میلاو شي، که هغه د زیاده سزا په صورت کې وي او که د جزا په صورت کې وي. نو الله رب العالمین به د انسانانو سره قسط کوي. والذین، او هغه خلق کفرو چې کفر یې کړ دی، لهم شراب، د هغوی دپاره څښاک دی، من حمیم، د هغه ګرم اوبو نه، د ویشېدلو اوبو نه، ګنده اوبو نه، داسې اوبو چې هغه به وینې ځوي وي او داسې ګرمې به وي چې انسان یې وڅکي. نو په سوره حج کې الله رب العالمین فرمایي چې یسهر ما فی بطونهم الجلود، چې په خېټه کې څه دي نو هغه به د انسان نه وځي. وعذاب علیم، او دردونکې عذاب، بما کانوا یکفرون، په سبب د دې چې دوی کفر کوي. لفظي ترجمه ته ان ربکم الله، یقینا رب ستاسو الله رب العالمین دی، الذي هغه الله رب العالمین خلق السماوات والارض، چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، فی ستة ایام، په مقدار د شپږو ورځو کې. ثم استوى علی العرش، بیا استوا وکړه په عرش باندې. یدبر الامر، انتظام چلی د کائناتو او تدبیر کوي د احکاماتو او د کائناتو. الله رب العالمین منتظم دی او مدبر دی. ما من شفیع، نشتر سفارش کوونکی، الا من بعد اذن، مگر پس د حکم د الله رب العالمین د به سفارش کیږي. ذالکم الله، د الله رب العالمین دی چې رب دی ستاسو، فاعبدو، پس بندگی وکړئ د ده. افلا تذکرون، ای تاسو نصیحت نه قبلوئ. الیه مرجعکم جمیعا، تاسو ټول به واپس کیږئ الله رب العالمین ته ټول په ټول. وعد الله حقا، دا وعده د الله رب العالمین برحقا. انه یقینا شاندار چې الله رب العالمین یبدأ الخلق، ابتدایي طور باندې او اول ځل باندې پیدا کوونکی د مخلوقاتو دی. ثم یعیده، دوباره به الله رب العالمین پیدا کوي. لیجزي الذین، د دې لپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین هغه خلکو له آمنو چې هغوی ایمان راوړ دی، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال یې کړي دي، بالقسط، په حقیقي انصاف سره. والذین، او هغه خلق کفرو چې کفر یې کړ دی، لهم شراب، د هغوی دپاره څښاک دی، من حمیم، د ګرم اوبو نه، وعذاب علیم، او دردونکی عذاب دی، والله بما کانوا یکفرون، په سبب د دې چې دوی کفر کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین.